وقت تلویزیون درنولیدونکو سلامونه او وخت مو بخیر. محمد ارشاد ابراهیمی او نن راغلی په کابل ښار کې یو د میوو مارکیټ ته. دا چې په دغه ورځو کې تازه میوې زیاتې زموږ د خپل هېواد تولیدات او د همدارنګه د ګاونډي هېوادونو څخه هم افغانستان ته تازه میوې راواردېږي. د دې په اړه به درته معلومات درکړو. په دې هیله چې تر پایه ملګرتیا وکړئ. درنولیدونکو لکه څنګه چې په څنګ کې را سره د دغې دوکان یو مسؤل ولاړ دی. له ده سره به د میوو په اړه وغږېږو. ګرانه ورور، لومړی د خپل ځان ته معرفي کړه، بیا دا راته ووایه چې څه کاروبار کوې. سلام علیکم روستم میشه به کرایدم شکر ده. نوشاد ما د قربا نوشاد جانم. نوشاد جان، ډېر ښه. څنګه د کاروبار مو څنګه د میوو کاروبار څنګه ده؟ والا شکر د فضل خدای د کېږي. ډېر ښه. دغه میوې چې تاسو په دوکان کې موږ ولیدلې، دغه میوې د کوم ځای دي؟ ټولې دلته د افغانستان میوې دي او یا هم که د ګاونډي هېوادونو څخه یا نورو هېوادونو څخه دلته تاسو راوارد کړي دي؟ جان د افغانستان هم راځي، د خارج نه هم راځي. دا مالټې چې دي د خارج نه راځي، دغه خارج نه، او بیا دغه موږ خپل د وطن مال دی. دا ګیلاس مثل شفتالو بیا دغه هم د پاکستان نه راځي. ډېر ښه. ستاسو په میوې کې زیاتره کوم میوې ډېر فروش لري؟ د وطن میوې او یا هم که هغه میوې چې د خارج څخه راځي؟ د وطن میوې ورور مثل هندوانه، خربوزه، دا شان ډېر فروش لري. ډېر ښه. یعنې خلک زیاتره د وطن میوې دا شان خوښوي. او بیا د خوند د لحاظه کومې میوې ښې دي؟ د وطن میوې او یا هم کومې میوې چې د خارج څخه راځي؟ خارج څخه راځي بیا خوند ډېر وي. یعنې هغه میوې چې د خارج څخه راځي د خپل دغه افغاني میوې څخه خوند زیات دی. او ډېر ښه. تاسو دغه میوې چې تاسو دلته خرڅوئ، دا یوازې دلته په کابل ښار کې تاسو مشتریان لرئ او یا هم که د ولایت څخه تاسو ولایت ته هم صادروئ؟ صادروي او پاکستان ته د نورو ولایتونو ته صادروي. که دا راته ووایئ چې ستاسو په دوکان کې کوم ډول میوې تاسو دلته لرئ؟ کوم ډول میوې دي دلته ستاسو دوکان کې؟ داسې مثال دا هندوانې دي، خربوزې دي، مالټه ده، ام ده، ګیلاس دي. هندوانې څنګه دي؟ ستاسو د اوس وخت البته د هندوانو موسم هم ده. د هندوانو قیمتونه څنګه دي او خلک کوم ډول هندوانې زیاتره خوښوي؟ والا خلک ډېر د فراه هندوانې خوښوي. ښه هندوانه ده، ښه رنګداره ده، ښه قیمتونه دي. نور دغه اتیاوو کې، اویاوو کې، سلو کې ښه هندوانه ده. ډېر ښه. یعنې د فراه ولایت هندوانې فراه ولایت نظر نورو ولایتونو ته لکه د کندوز او د کندوز خربوزه ښه خربوزه ده. ډېر ښه. د کندوز خربوزه ښه خربوزه ده. دا چې ته دلته د میوې کاروبار کوې، خپله د کوم ډول میوې زیاتره خوښېږي او کوم ډول ډېرې خوښې دلته؟ ما والا زیاتره ام ډېر خوښېږي، خربوزه مې ډېره خوښېږي او مالټه. دا ډېر د درې شیانو ډېر شوق یم. ډېر ښه. تا هم یاد کړه، که دا هم په باره کې ووایې، هم دلته چې تاسو دلته راوړئ، یعنې تاسو بیا خرڅوئ، دا هم تاسو د کوم ځای څخه دلته راوړئ مارکېټ ته دوکان؟ موږ پاکستان څخه راځي. پوه بیا دلته موږ دلته مارکېټ ته چې راغلل بیا موږ دلته چلاپان نه دوکانداران نه راوړي، دلته بیا خرڅوي. که دا راته ووایې دا چې په خپل هېواد کې ځان ته د کاروبار زمینه برابر کړې، څومره خوشحاله یې چې حلاله نفقه خپل ځان ته پیدا کړې؟ والا ورور 100% خوشحاله یاستو. څه چې خپل وطن دی پوه شو، څه وکړو چې د پردي مملکت ته لاړ شو. دلته ازاد ده، شکر دی پوه شو. دغلته خورو سکو پوه شو، راحته یاستو، شکر دی. ډېر ښه. نورو ځوانانو ته څه پیغام لرې؟ ځوانانو ته دا پیغام لرم پوه چې خپل وطن کې دي اوسې، خپل وطن دي جوړ کړي، خپل وطن دي آباد کړي. دلته کاروبار خدای مهربان دی کېږي پوه شو. هېڅ خو نه دی چې څوک د وړوکې مړ شي. دغه الله تعالی ویلي چې خوله مې چې ورکړه پوه شو رزق مې ورکوم. بېشکه بلکل. مننه. سلام.
لیدونکو لکه څنګه چې نن څنګه را سره زموږ یو بل هیوادوال چې د عامو کاروبار کوي له ده څخه به د عامو په باره کې پوښتنه وکړو چې دغه عامه د کوم ځای څخه ورغوي او څو ډوله عام په افغانستان کې خلک کولی شي پیدا کړي. السلام علیکم ورور جان، په لومړي سر کې د خپل ځان ته معرفي کړه. من عبدالهادی در یک تند میوه فروشان آریانا د کابل منډی چمن ببرک. څنګه دی ورور جان د ستاسو کاروبار د امونو فروش څنګه ده؟ امون خو پاکستان راځي دلته بوله کېږي نو موږ اخلو روزانه نرخونه تغییر تبدیل کېږي بس کله جګېږي کله ټیټېږي دغسې یو ورځ جګ و ټیټ سودا ده. کاروبار مو څنګه ده ستاسو؟ بس شکر د الله نه راضي لږ یا ډېره بس څه چې الله نصیب کړي هغه کړي قسمت نصیب یې هغه را رسېږي بس کله بازار ټیټي کله جیږي کله بس په یو حالت کې نه وي نو هر کار د دنیا یو حالت کې نه ده به میوه هغه لري نو ټیټ و جیګ پکې راځي. ته یوازې دلته د عامو کاروبار کوې که نه؟ د عامو کوو هر سیزني د مڼو په وخت کې مڼو کوو د عامو په وخت کې د عامو کوو مثلا کینو مالټې په وخت کې کینو مالټې هر شی چې سیزني یا کاروبار موږ کوو. دا هم ته مخکې یادونه وکړه چې له پاکستان څخه راځي، دا هم یوازې له پاکستان څخه راځي او یا هم که دلته په افغانستان کې مو هم د عامو بڼونه لرو؟ یاره افغانستان کې نه لرو، نور کینو نارنج املوک دا شان د جلال آباد کې هغه کړي صرف همونه تر اوسه نه دي هغه شوي. څومره وخت کېږي چې دلته ته دغه د میوو کاروبار کوې یعنې میوې؟ یاره ما خو ورور 20-25 کاله حداقل د کاروبار کوي. دا چې ستا ډېر وخت هم کېږي 20-25 کاله بیخي ډېر زیات وخت دی. ډېر وخت. او داسې کومه ښه خاطره دی داسې په دغه مارکېټ کې که ته کومه ښه خاطره لرې ورسره مخامخ شوی وي چې تا ته ډېره جالبه وي یعنې هر وخت هغه ته خاطره تا ته په یاد کې درځي؟ والله جالبه خو دغه ده چې موږ مصروفه یو کاروبار کې سړی مصروفه وي چې هر کار د دنیای د بیکارۍ بېروزګارۍ نه سړی بچ اوسي تاوان ګټه او نقصان تاوان فایده د الله له طرفه ده. دغه چې موږ مصروفه یو دغه کاروبار کې د خپل دغه موږ دغه کار نه راضي یو چې بس خپل کار کې مصروفیت لرو. بس هغه په کاروبار کې برکت واچوه. که دا راته ووایې چې څو ډوله عام په عموم کې شته دي؟ په عموم کې خو خپله پاکستان کې وایي ته شپېتو کویا رقم عمونه شته خو 10 یا 15 رقم کابل ته راځي. یعنې دغه ټول عمونه چې راځي یوازې له پاکستان څخه راځي او هم که نورو هېوادونو څخه هم؟ ډېر نه راځي، اول کې راځي ډېر لږه نو 90% 95% د هغه نه راځي پاکستان نه راځي. ډېر ښه. دغه کوم چې د پاکستان څخه راځي یا هم د هند څخه راځي دغسې فرق لري که نه فرق نه لري؟ یاره امونو کې همدغه پاکستان امونه که امونه اول کراچۍ راځي سند ده کراچۍ ده نو بیا پسې پنجاب را شروع کېږي بلوال دغه ځایونه راځي ډېر غټ سیزن یې د 6 میاشتې 7 میاشتې را روان دي. د قیمت لحاظ کوم فرق نه لري مثلا چې پاکستان څخه راځي او یا هم هغه امونه چې د هند او یا هم کوم نورو هېوادونو څخه افغانستان ته راځي؟ بیا د هند اول کې راځي له قیمته یي مصرف یې راځي تیارې کې راځي او نور کم سیزن لري داسې 10 ورځې 15 ورځې راځي نو پاکستان بیا ډېر غټ سیزن لري. ډېر دا چې ته په خپله د میوو کاروبار کوې که یو ډول میوه چې تا ډېره خوښېږي هغه کومه میوه ده؟ والا میوه خو اول د خپل هم دغه انګور ښه میوه ده د املوک ښه میوه ده پسې بیا نو بهرنیو هغو کې همدغه امونه او کیلې مالټې ده. هغه میوه چې ستا ډېره خوښېږي مثلا که یو راته میوه وي چې ډېره د خوښي هغه میوه دغه هم ډېرو خلکو خوښېږي موږ هم پسند ده دغه هم چې دی وایي بعض کسان مریضي لري ډېر ډاکټر یې چې راجع کوي چې اوله دوا ورکوي بیا وایي لاړ شه یو کریټ کور کې ځان سره ویسته جوس یې جوړ کړه او یا وروره کور لپاره که نه هم دوایي ده هم شفایي ده هم بس وجود ته ډېره ګټه رسوي. ډېره مننه ده چې وخت لرې. ژوندی اوسې ورور. درنو لیدونکو لکه څنګه چې وینئ په څنګ کې راسره زموږ یو بل هېوادوال چې د هندوانو کاروبار کوي د ده څخه به د هندوانو په باره کې وپوښتو.
مننه ورځونه چې وخت مې راکړ ما د خپل ځان لیدونکو ته معرفي کړم. السلام علیکم، زما نوم جاوید ده، د مارکیټ یو تن دوکاندار یم. من جاوید جانه که راته ووایې چې څنګه ده د هندوانو کاروبار؟ اوس خو فعلا دغه وطني هندوانې دي، لکه کندوز نه راځي، مزار نه راځي، نیمروز خوا نه راځي، نو دغه څو ولایتونه هندوانې اوس فعلا راځي. ډېر ښه. په دغه درې ولایتونو چې یاد کړل په دوه کې د کوم ولایت ښې هندوانې دي هم د خوند د هندوانه چې ښه خوند ولري؟ په ولایتو کې هندوانې مختلفه دي، نو هندوانې اوس فعلا د قندهار ښه هندوانه ده، د کندوز ښه هندوانه ده، د بغلان ښه هندوانه ده، او دې خوا موږ د مشرقي هندوانې لرو چې دغه هندوانې دي داسې کیفیت یې لږ ذره کم ده، په زور د دوا باندې د هندوانې لږ ذره غټوي، خو هسې کیفیت نه لري. بیا د هندوانې د بغلانو، کیلګیو، قندهار ښې هندوانې دي. دغه هندوانې چې موږ او تاسو پېژنو که نه، هندوانې خو نه معلومېږي چې دا اوس څنګه هندوانه ده. دغه هندوانه باید څنګه سړی وپېژني چې دغه هندوانه یعنې هم د خوند د هندوانه یعنې هم ښه پخه شوې ده؟ هندوانه دلته رنګ ته چې وګورې، اوس ګوره هغه هندوانه څونه غټه ده، ګورې هغه نه کیفیت نه لري. اوس دغه هندوانه متوسطه ده، ښه کیفیت لري، ښه خوند لري، ښه مزهدار ده. نو هندوانې خلک رنګ ته وګوري پېژني. یعنې یوازې د رنګ څخه پېژندل کېږي او که نه کومه بله لاره هم لري چې وپېژندل شي؟ نه نه، موږ فقط دغه هندوانه چې وګورو رنګ نه یې پېژنو. هندوانه هغه د غټ هم ده، رنګ هم لري، هغه هم لري، خو بیا موږ هندوانې د ګورو پېژنو چې دغه هندوانه سره ده او دغه پرېږدو چې سپینه ده. که دا راته ووایې کوم وخت هندوانه تا په ضمانت چاته ورکړې وي چې دا هندوانه دا ضمانتي ده، یعنې ښه هم د خوند د هندوانه هم ښه پخه ده او هغه بیا هغسې نه وي چې تا ته هندوانه بېرته راودي وي، یعنې کوم جنجال کې ورسره لوېدلی وي؟ ولې نه، دا رقم خو ډېر موږ سره سوي دي، چاته مې هندوانه وهلې ښه سره، خو موږ پوهېږو که نه، خو چې هغه ته هم ډېرې اچولې چې هغه هندوانه یې وړلې دوکان ته، سبا ته چې راځي ګورې ټول هندوانې سپینې دي. دغسې خبرو څه موږ هماغسې یو، نو زیاتره نه چې اوس نه چې هر وخت موږ دا رقم سوي یو. دلته یوازې تاسو د هندوانو کاروبار کوئ او که په څنګ کې د نور میوو کارونه هم ورسره کوئ؟ موږ اوس فعلا دغه د خټکیو هندوانو کاروبار کوو. خټکیو په باره کې راته وایئ، خټکي هم د کومو ځایو خټکي دي؟ خټکي هم د قندهار نه راځي، هم د مزار نه راځي، هم د بغلان نه راځي، کندوز نه راځي، اوس 4-5 ولایت نه خټکي راځي. خلک به څنګه چې د کوم ولایت خټکي ډېر خوښوي؟ فعلا خو د قندهار خټکی اوس اول ده او د کندوز بیا دوم ده. په کوم دلیل اول ده؟ یعنې څه دلیل ده؟ د خوند د لحاظه؟ خوند د یو خټکی په نوم موږ خو اوس نه لرو، او هغه خټکی ګورئ تاسې د مزار خټکی ده، دغه د کندوز خټکی ده، او د قندهار خټکی بیا سپین ده. قیمتونه څنګه اوس د خټکیو په اوس وخت کې څنګه دي؟ ولا اوس ډېر بازار خراب دی د خټکیو، څه چې هندوانې هم همدا رقم، خټکی هم همدا رقم. نو خټکي اوس فعلا دي په 110 روپۍ، په 100 روپۍ، او هندوانې دي په 15 شپېته تاویاو پورې. یعنې کاروبار تاسو ښه نه ده؟ ولا نو طبعا دغه رقم موږ چې راوړو هندوانه نن 50 روپۍ، سبا ته هغه 50 څوک نه اخلي، بازار خراب سي. نو دغسې نه لرو سرخانې موږ نه لرو چې یو شی کېږي، اوس دا هر شی چې راوړو خرابېږي زر. هوا خپله دې ګورو چې هوا ډېر اوس ګرم ده. بلکل. که په وروستۍ کې دا راته ووایې چې د دولت څخه څه غوښتنه لرې؟ موږ نه دولت نه دغه هغه هیله لرو چې باید سرخانې جوړې سي، دلته نه چې په ټول ولایتو کې سرخانې جوړې سي چې یو شی وساتل سي، یعنې حفاظت وسي. اوس دغه د کندوز هندوانې باید 1 میاشتې 2 میاشتې باید دغه سرخانو کې وساتل سي، په همغه نورمال هغه باندې نسته سرخانې موږ نه لرو. موږ دولت نه دا هیله لرو چې باید سرخانې جوړې سي په دا 4 ولایتو کې. نو داسې نه ده چې د یو ولایت هندوانې راځي، د هرات هندوانې راځي، د غزني نه راځي، اوس د فعلا د 2 کاله څو چې د لوګر هندوانې راځي، ښایسته هندوانې دي، هغه ته ژمي پورې ښه مقاومت لري. اوس دغه یوه شپه ده د یلدا په شپه باندې موږ له ایران نه غواړو، نو که موږ سرخانه لرو ولې موږ بل ملک نه هندوانې راوړو؟ همغه د خپل ملک هندوانې استفاده کوو. مننه. تاسو نه مننه.
درنو لیدونکو په څنګ کې راسره زموږ یو بل هیوادوال دی له ده څخه به هم د ده د کاروبار په اړه وپوښتو. اگر نخست خودت معرفی که به بینندگان. سلام علیکم، جعفر هستم، یکی از باشنده ولایت کابل، یک دکاندار داخل مارکت. جعفر جان، اگر درباره کاروبارتان بر ما بگویید، کاروبارتان چطور است و در چی می‌فروشید؟ کاروبار شکر خداست میگذره دیگه. فعلا سیزن میوه وطنی است دیگه. کیوی و مالتا و سیب چیزا میوه ایرانی میباشن دیگه. حال سیزن میوه ایرانی رو خلاصی است. همه از ایران که میارن همو میوه، مثلا از ایران که میارن کدام میوه هستن؟ کیوی و کینو و چیزا؟ کیوی میه از ایران، مالتا میه دیگه، سیب میه، این چیزا میه برای ما فعلا. چطور بود کاروبار میوه ایرانی مثلا که از ایران می آمد؟ خوب بود شکر خدا دیگه. میوه خوب بود، خریدم کمتون بود و نبود. بسیار خوب. حال از میوه های وطنی در شما نمی‌فروشین یا؟ نه دیگه، نه فعلا میوه وطنی در کوچای بالا سودا میشه دیگه. فعلا سیزن میوه وطنی است. به نظر تو میوه های وطنی از نگاه کیفیت خوب است یا از خارج که میاد؟ میوه وطنی دیگه از نگاه کیفیتش بالا است، از نگاه مزه و کیفیت. نه در افغانستان کیوی نمیشه دیگه. کیوی میوه خارجی است، از ایران میاد. در افغانستان نتیجه نمیتم دیگه. آب و هوا و زمینش نیست که رشد کنه. امی کیوی په چند نوع است؟ کیوی دو رقمه دیگه فعلا. کیوی دو غلو یا غلو، یکی تاقه‌ای است، یکی دو غلو تو جوره‌ای است دیگه. درنو لیدونکو، لکه څنګه مو چې ولیدل، نن مو درته په کابل ښار کې د یو مارکیټ څخه د میوو په باره کې برنامه چمتو کړې وه. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلي وي. تر بیا بلې خپرونې مو په لویه بښونکي راسپارم.